بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې دریم درس دی. د اناټومي دریم لکچر دی. زموږ تاسې نن موضوع چې ده هغه سکلیټل سیستم دی. دا چې موږ تاسې ویلي وو چې اناټومي موږ تاسې سیستمیک د خیره سره وایو انشاءالله. نو اول موږ تاسې د خیره سره سکلیټل سیستم شروع کوو. نن به د سکلیټل سیستم په اړه عمومیات ووایو. سبا خیره پسې انشاءالله پرلیم څخه شروع کوو. سکلیټل سیستم چې دی دا خپله د هډوکو د کارټلیج یا غضارفو او لیګامنټونو او تارو د دې مجموعه ده چې دوی په یو ځای سره یو ځای کېږي او یو سټرانګ قوي فلیکزیبل معنا د کتېدو وړ یو فریم ورک جوړوي چې دغه فریم ورک یا دغه چوکاټ ته ویل کېږي سکلیټل سیستم. یعنې زموږ ستاسو په وجود کې چې دا سکلیټل سیستم جوړ شوی دا د هډوکو غضارفو او تارو بندونو دې د ځایوالي څخه یو کتېدونکی فریم ورک جوړ شوی دی چې دغه ته سکلیټل سیستم ویل کېږي. زموږ ستاسو د وجود د تقریبا 18% کوم وزن چې دی هغه د هډوکي جوړوي چې هډوکي خپله د سکلیټل سیستم خپله چې دی برخه ده. سکلیټل سیستم چې دی دا زموږ ستاسو د وجود هغه سپورټ او ساتنه زموږ ستاسو د وجود ته کوي او هغه ته شکل ورکوي. اوس وظیفې وروسته مخته راځي وایي خو دلته لنډ ډس ویل چې زموږ ستاسو سکلیټل سیستم چې دی د عمومي هغه وظیفه چې ده وجود ته سپورټ ورکوي، پروټکشن ساتنه کوي، همدارنګه وجود ته یو خاص شیپ یا شکل ورکوي. موږ تاسې په ساینس کې یو علم لرو چې هغه ته اوسټیولوژي وایي. اوسټیو په معنا د هډوکي او لوژي په معنا د علم. نو اوسټیولوژي د ساینس هغه برخه ده چې د هډوکو د علم څخه بحث کوي. دا موږ تاسې انشاءالله په دغه اناټومي کې اول سیستم چې دی هغه د هډوکو سیستم دی، نه اوسټیولوژي د خیر سره انشاءالله پورې مربوط دی. دا وایو سکلیټل سیستم چې دی سکلیټل سیستم چې دی دا خپله هغه د کمپوننټس یا اجزاوې یا برخې چې دي 4 برخې لري. بونز هډوکي دي پکې، کارټلیج غضارف دي پکې، جوینټس بندونه دي پکې او لیګامنټونه دي. دا زموږ تاسې د سکلیټل سیستم برخې دي چې دغه څخه زموږ تاسې سکلیټل سیستم چې شوی دی جوړ شوی دی. راځو اوس موږ تاسې د سکلیټل سیستم چې هغه اساسي برخه یې هډوکي دي د دې موږ تاسې وظیفه وایو، فنکشن چې دی د سیستم وظیفه چې ده اول مخکې چې مو هم وویل چې د اول وظیفه یې سپورټ دی، معنا حمایه کول. د داخلي بدن د یو خاص ساختمان یا فریم ورک جوړوي چې دا خپله د سپورټ یا حمایه ده. مثال د خبرې موږ تاسې وایو چې زموږ تاسې پښې چې دي دا زموږ تاسې تنه یا ټرنک چې کوي سپورټ کوي، یعنې ټوله وجود تنه چې د هغه پر پښو باندې ده ولاړه ده. دغه رقم موږ تاسې وایو چې د سینې قفس چې دی دا بیا مثال خبرې د سینې یا د دیوال څخه کوي دا حمایه کوي، یعنې یو دیوال جوړوي، چوکاټ راته جوړوي چې دا حمایه سپورټ دی. مثال هغه رقم د سر هډوکي چې مثال خبرې د سر دپاره داسې چوکاټ جوړوي چې دا ټوله سپورټ دی د هډوکو په واسطه سره کېږي. بل دوهمه وظیفه چې د هغه پروټکشن دی. پروټکشن معنا ساتنه کول. موږ تاسې سکلیټل سیستم چې دی یو بله مهمه وظیفه د ساتنه ده، خاصتا د حیاتي اعضاو د حیاتي غړو ساتنه دی کوي. مثال د خبرې سکل چې دی زموږ تاسې سر دا د برین ساتنه کوي. مثال د خبرې دغه رقم پښتۍ چې دی دا زموږ تاسې د زړه او د لنګ ساتنه کوي. صحیح دی، د حیاتي اعضاو ساتنه دی په غاړه لري. دا دوهمه مهمه وظیفه وه. دریم وظیفه یې د مومنټ حرکت دی. زموږ تاسې سکلیټي سیستم یې هغه ژوندي موجودات چې هغه سکلیټي سیستم لري، مثال خبرې شمزي لرونکي حیوانات دي، هغو دې ښه حرکت کولی شي، ښه حرکت دی ترسره کولی، ځکه دوی د هډوکو عضلات چې دي مسلس او بون چې دي دوی په ګډه سره چې کوي د بدن حرکت رامنځته کوي. یوازې سکلیټي سیستم نشي کولی چې حرکت رامنځته کړي، مسلس باید ورسره وي. نمبر وظیفه چې ده هغه حرکت دی چې د عضلاتو په کومک سره چې کوي حرکت ترسره کوي. بله وظیفه چې د هغه سټوریج دی، څلورمه وظیفه ذخیره کول. سکلیټل سیستم یا هډوکي چې دي هغه ذخیره وظیفه هم په غاړه لري. فټس ذخیره کوي چې هغه خپل د هډوکو مغز چې دی یلو میرو یا یلو بون میرو چې ده د هډوکو مغز چې مثال هغه ژړه برخه چې ده د خپله فټس چې هم ذخیره کړي دي په ځان کې. بل منرالونه ذخیره کوي په ځان کې، کلسیم ذخیره کوي، فاسفورس ذخیره کوي او ځینې نور منرالونه هم پکې ذخیره کوي. بیا چې کوم وخت ضرورت یې په وجود کې په وینه کې دغه منرال کمښت رامنځته کېږي، په هغه وخت کې بیا دغه منرالونه بیرته د وجود د بیرته څښکي استفاده ځینې کوي، ګټه بیرته ځینې اخلي. بله وظیفه چې ده هغه بلډ سیل فارمیشن دی، د وینې د حجراتو جوړښت دی، یا دې ته ویل کېږي هیماتوپیتیزis، یعنې د وینې جوړول چې په دې کې موږ تاسې
هډوکي چې شي وینه جوړوي. یعنې کوم وخت چې انسان پیدا کېږي اول د مور په نس کې چې د مور په رحم کې چې په یاکسک کې وینه جوړېږي، بیا څو میاشتې بعد د مور په نس کې هغه وینه د ماشوم په لیورو په سپلین کې جوړېږي، او بالاخره چې کوم وخت ماشوم پیدا کېږي په لانګ بون میرو کې په دغه وخت کې چې د بلوغته پورې تقریبا په لانګ بون یا په اوږدو هډوکو کې جوړېږي، بیا وروسته ځي فلټ بون ته یوازې په هموار هډوکو کې جوړېږي. نو بل مهمه وظیفه چې د هډوکو هغه د وینې جوړښت دی. که څه هم دغه اریتروپویتین هورمون د پښتورګي په واسطه افرازیږي، او هورمون راځي هډوکو ته، هډوکي تنبیه کوي، هغه بیا هیماتو پیوز تشکي عملیات ته رسي، یعنې حجرات د هډوکو حجرات جوړوي. لکه موږ تاسو چې هغه د وینې په کینسرونو کې ویل په جنټیک کې چې کوم وخت ځینې د وینې کینسرونه موجود دي، بیا موږ راولاړېږو ماشوم ته کولی شو اساسي تداوي داسې وکړو چې بوند میرو ترانسپلانت ته وکړو، یعنې د هډوکي مغزو ترانسپلانت کړو، تر څو هغه وکولی شي ښه وینه یا سمه وینه جوړه کړي. دا و د هډوکو یا سکیلټل سیستم مهمې وظیفې د په یادول مهم دي، باید په دماغ کې دا وظیفې. بل موضوع موږ تاسو وایو د سکیلټل سیستم ادامه ده. موږ تاسو په وجود کې تقریبا یو بالغ انسان چې دی تقریبا 206 هډوکي دی په وجود کې لري، که څه هم دغه شمیر په کوچنیانو کې څه اضافه وي، ځکه په کوچنیانو کې چې دی هډوکي مکمل پاخه شوي نه وي، هغه په غضروف باندې موجود دي، یعنې جلا جلا یې غضروف یې چې هغه شمیر ډېر وي، خو کوم د بالغ کس په وجود تقریبا 206 هډوکي باید وي. دغه سکیلټل سیستم چې دی دا په اتوماتیک ډول سره په دوو برخو ویشل کیږي. یعنې زموږ دا سکیلټل سیستم یا هډوکي چې دی دوی د موقعیت له مخې مثال چې دوی چیرې موقعیت لري د هډوکي، دوی په اتومات ډول په دوو برخو ویشل کیږي، چې یوه ته اګزیل سکیلټن ویل کیږي، معنا محوري، په دا منځ کې سر، غاړه، سینه او د ملا تیر پکې راځي، دې ته اګزیل ویل کیږي. او بل ته اپنډیکولر ویل کیږي. اپنډیکولر خپله د اپنډیج څخه اخیستل شوی دی، معنا ضمیموي، ضمیمه پر مښته یې نه چې پر تنې باندې مښته یې، لکه مثال لاسونه او پښې، صحیح شو، لوړ کمربند او لاندې کمربند، دغه ته بیا موږ تاسې اپنډیکولر وایو. اوس وروسته په عکسو کې تشریح کوو، اوس هم راځي انشاءالله. نو د انسان سکلیټ چې دی دا په دوه برخو ویشل کیږي، یو په اګزیل کې محوري کې موقعیت لري، او بل په اپنډیکولر کې ضمیموي کې لکه لاسونه او پښې. بل موږ تاسې بیا هډوکي چې دی د جوړښت له مخې دوه ډوله هډوکي موږ تاسې لرو، صحیح شو. یا د هډوکي ته جوړښت چې دی عموما د دې کې دوې برخې موجودې دي، یا دوه ډوله جوړښت یې لري. یو ته کمپاکټ بون ویل کیږي، بل ته سپنجي بون ویل کیږي. کمپاکټ بون د هډوکي هغه برخه ده چې هغه ډېره کلکه، قوي او یو رقم وي، هوموجینس سره ورته یو رقم وي، صحیح شو. ډینس کلک وي او لوک سموت صاف یو رقم معلومیږي. دغه د هډوکي برخه وګورئ، دغه برخه چې ده دغه یو رقم، دغه ته کمپاکټ بون ویل کیږي. دغه د باندې چې دغه شنه برخه دا پیریوسټیم د هډوکي پوښ دی، صحیح دی. د پوښ خاصه لاین د اوله برخه چې د کلکه دغه یو رقم چې معلومیږي، دغه ته ویل کیږي کمپاکټ بون، چې ډېر یو رقم سره یو رقم هوموجینس ډینس ډېر کلکي، مثال منځ ډاکي نه، او لوک سموت یو رقم معلومیږي، صاف صفا معلومیږي. بل بیا سپنج بون دی. سپنج بون بیا دې برعکس سمال نیډل لایک پیسز لري، کوچني کوچني د ستنې په رقم سوریان لري، لکه سپنج په رقم. lots of open spaces ډېر پراخه ساحه په داخل کې لري، داسې معلومیږي لکه سپنج، صحیح شو. ځکه نوم هم دغه سپنج بون ورکول شوی دی. تاسو دا ته وګورئ، دغه ټوله داخل کې چې دی دا خالقه، دغه ته ویل کیږي سپنج بون. دا بیا موږ تاسو په هډوکي کې کوم وخت چې اوږده هډوکي، کلک هډوکي، د هغو ډېره برخه چې یا کمپاکټ، هغه هډوکي چې کوچني حرکت ډېر کوي، هغه کلکوالی ډېر نه لري، د هغو بیا ډېره برخه چې ده هغه سپنجي نه، منځ یې ډېر خالي د هغو ته. دا د جوړښت له مخې د هډوکي موږ تاسې هغه برخې وایي چې هډوکي ښایست دغه برخې ولري، یا کمپاکټ برخې یا سپنجي برخې. د ځینې هډوکي سپنجي برخه ډېره وي، د ځینې بیا کمپاکټ برخه ډېره وي، چې وروسته اخره بحث پر کوو. ښه، بل هډوکي چې جوړېږي، هډوکي څنګه جوړېږي؟ کوم وخت چې ماشوم په امبریونیک لایف کې د مور په رحم کې، په دغه وخت کې هډوکي چې جوړېږي اول د واره هایلین کارټلیج، یعنې غضروفي اول د واره هډوکي، یا دې ته ویل کېږي کندروسایت، معنا غضروفي حجرات ته لري، کندروسایت لري، صحیح شو. او کوم وخت چې بیا انسان هډوکي واده کوي، رشد کوي، غټېږي، بیا دا اوسټوسایت ته اوړي، بیا چې ته اوړي بیا اوسټوسایت ته بیا دا اوړي. نو اول د واره غضروفي، بیا وروسته په هډوکو باندې اوړي، صحیح دی. څومره چې عمر ډېرېږي ورسره په هډوکو باندې بیا وروسته
اوړي. خو ځینې ځایو کې چې مثال د خبرې غضروف جوړ شوی وي، کیدای شي د عمر در پای پورې هغه څه غضروف پاتې وي، مکمل هډوکي وانه وړي. لکه مثال د انسان پزه، د پزې دا څوکه چې ده لوړه برخه یې هډوکي ته اوړي، خو څوکه یې هغه څه غضروف پاتې کېږي. یا مثال د خبرې پښتۍ چې دي زموږ تاسې پښتۍ مکمل ټوله هډوکي ته نه اوړي. سرونه هغه ساحه چې حرکت کوي، سرونه یې بیا هم په غضروف پاتې کېږي. او دا لکه بندونه چې زموږ تاسې جاینټس یا بندونه چې دي هغه هم مکمل په هډوکي باندې نه اوړي، ځینې ساحې یې بېرته غضروف پاتې کېږي. نو دا وایي د هډوکو هغه جوړښت یا فارمیشن چې څنګه جوړېږي هډوکي، اول د باره غضروف وي او وروسته هډوکو ته اوړي. نو ځکه موږ وایو چې کوم وخت ماشوم پیدا کېږي د هغه د هډوکو شمېر زیات وي، ځکه د هغه ډېره برخه چې دی هغه ظریف جلا جلا یي بیا چې پخېږي سره یو ځای کېږي. په هډوکي کې موږ تاسې دغه درې رقم حجرات لرو، سیلز موږ تاسې لرو، ټایپس اف بون سیلز، چې که څه هم دا په هستولوژي پورې مربوط دي، خو ښه چې ایډیا تاسې ولرئ. اول اوسټیوسایت، اوسټیو معنا هډوکی، سایت معنا حجره، دا د هډوکو هغه اساسي حجره ده، ته میچور بون سیل ویل کېږي. د هډوکو هغه اساسي حجره ده چې هډوکي لپاره ډېره مهمه ده ژوند لپاره. بل اوسټیو بلاست دی، اوسټیو هډوکي ته ویل کېږي چې دا د هډوکي جوړونکي حجره ده، بلاستو جوړښت جوړونکي حجره ده. بون بیلډرز ده نه، هډوکي جوړونکي حجره، هغه حجرات چې هډوکي جوړوي، هډوکي ډبلوي پنډوي. کوم وخت چې هډوکي ډېر فعالیت انسان ډېر فعالیت کوي چې هډوکي برداره کېږي، هغه د حجرات په واسطه سره هغه حجم یې زیاتېږي. بل اوسټوکلاست دی، دا د هغه برعکس دی، دا بیا د هډوکو هغه حجرات دي چې هغه چې کوي هډوکي بیرته تخریبوي. یعنې موږ چې کوم وخت فعالیت نه کوو، غذایي مواد کم سي په وجود کې، د هډوکو څخه چې کلسیم شانه جلا کېږي، هغه دا اوسټوکلاست کار دی نه. هډوکي میټرکس یې ورکموي، هغه بریک ډاون کوي، کموي یې سیسو یې څخه مثال کلسیم ازادېږي، په وینه کې د کلسیم څه پکې لوړوي. درې رقم حجرات موږ تاسو په هډوکي کې لرو. اوسوسایټ خپل د هډوکي هغه میچور حجرات دي، بالغ حجرات دي. اوسټوبلاست د هډوکو جوړونکي حجرات دي. اوسټوکلاست د هډوکو توژونکي یا تخریبونکي حجرات دي، بیرته هډوکي راته توژي. اوس موږ تاسو راځو د هډوکي د شکل له مخې وایو، چې د شکل له مخې موږ تاسو کم هډوکي په وجود کې لرو. یو ته ویل کېږي لانګ بون، معنا اوږده هډوکي، دی چې دی اوږدوالی ډېر دی نسبت و بردوالي ته، یعنې دی ډېر اوږده دی نه. بل د خپله د یو شیفټ لري، باډي لري دا اوږده هډوکي، او بل یو سر او بل سر لري نه، دوه نهایات لري او باډي لري. ټول اوږده هډوکي دي، دوه سره یا دوه نهایات لري، په منځ کې یو باډي لري. د اوږدو هډوکو ډېره برخه چې دا کمپاکټ ده. اوس موږ تاسو مخکې سلایډ کې وویله چې هډوکي د جوړښت له مخې د دوې برخې لري، یو کمپاکټ دی بل سپنج دی. نو اوږده هډوکي چې دی د هغه ډېره برخه کمپاکټ ده، معنا کلکه برخه ده، ځکه اوږده هډوکي عموما په لاسو پښو کې دي، هغه کار ډېر کوي نه، فشار ډېر په واردېږي، په دې خاطر باندې هغه کمپاکټ برخه یې ډېره ده اوږدو هډوکو. شاوخوا یې ګرده کمپاکټ دی، په منځ کې لږ سپنج دی. لیمز زموږ تاسې لاسونه پښې درښیي، صحیح شو، نهایتونه راښیي، او بغیر د بجلیکي څخه او بغیر د لاس د بند څخه نور ټوله لیمس یا نهایات چې دي، لاسونه پښې چې دي، هغه اوږده هډوکي دي. یعنې بې له د لاس بند څخه او بې له د پښې د بند بجلیکي څخه، دغه دوو ساحو بغیر نور هډوکي چې دي ټول د لاسو پښو د هغه اوږده هډوکي دي. د لانګ بون څخه چې دوهم شارټ بون موږ تاسو وایي. شارټ بون بیا د لانګ برعکس دی، معنا لنډ هډوکي نه، د دې بیا اوږدوالی کم دی، بردوالی یو څه ډېر نه، ځکه دوی کیوب شیپ لري، معنا مکعبي شکل لري، چا کونجایي، سي کونجایي، پنځه کونجي نه، شپږ کونجي دا رقم. مو سپنج دی بیا حرکتونه ډېر کوي، نو ځکه دوی سپنج پارټ ډېر دی، دوی ځکه چې دوی چې کمپاکټ پارټ ډېر سي بیا دا بندونه حرکت سم نشي کولی، نو دوی سپنج پارټ ډېر دی، ځکه دوی حرکت ډېر کوي. او د چیرې موقعیت لري؟ په ریسټ موږ تاسې په لاس په مړوند کې، او همدارنګه د پښې په بجلک کې د موقعیت لري، او همدارنګه د پښې په ټیله هډوکي چې دی نی کیپ، د پښې د زنګون چې د زنګانه هډوکي، د زنګانه سترګه چې د کوچنۍ هډوکي، دا هم په شارټ بون کې راځي، که څه هم هغه ځینې وخت په سیسموید بون کې هم راځي. اوس وروسته بحث وکړو پر هغه باندې. دریم چې دی فلټ بون دی، معنا هموار هډوکي، دا بیا هغه هډوکي دي چې دی بیا مثال اوږدوالی او بردوالی تقریبا سره ورته نه، هموار هډوکي، نه اوږده نه لاندې. دی بیا تین نری دي خو فلټ بردار وي، اکثره وخت دی کړو وي، معنا لږ تاو سوي، لکه سر هډوکي نه دي، داسې لږ ګول دي. بل دی دوه لایره لري، یو لایره سپیره کمپاکټ بون دی، بل لایره لاندې کمپاکټ بون دی، یعنې لوړ او لاندې دی چې دی کمپاکټ بون لري، سخت بخره لري، خو په منځ کې چې دی هغه سپنجي بون دی، منځ کې چې دی سپنجي یا نرم دی.
د چیرې موقعیت لري یو لکه سکال مثال سر په هډوکي کې ریپس پښتۍ کې مثال خبرې او همدغه بریسټ بون دغه د سټرنم هډوکي چې دی د ټوله فلټ بونز کې راځي. اکثر وخت موږ تاسې شاګردان په دې نه پوهېږي دوی پښتۍ چې دي وایي دا په اوږدو هډوکي کې دي که څه هم هغه اوږده شکل لري خو دا په فلټ بون کې راځي پښتۍ فلټ بون کې راځي په اوږدو هډوکي کې نه راځي. څلورم ډول چې دی هغه ایریګولر دی معنا بې نظمه غیر منظم صحیح سو دا چې نه لانګ یا هډوکي نه شارټ او نه فلټ هغه بیا ایریګولر راځي ان چې په دغو کټګوریانو کې نه یې شامل دغو برخو څخه نه وي هغه بیا ایریګولر هډوکي دي لکه ورټبرا د ملا دغه چې دی فقرات چې دي نه ورټبرا وي هغه په دې کې راځي دا که هیپ بون یا کوکسي د حوصلې هډوکي چې دي هغه هم په ایریګولر بون کې راځي. دا څلور ډوله د هډوکي عمومي ډولونه د شکل له مخې د دغه څلورو علاوه موږ داسې دوه رقمه نور هم درلودل دې څخه اضافه موږ دوه رقمه نور هم درلودل د هډوکو شکلونه یو خو لانګ و اوږده هډوکي وه شارټ لنډ وه فلټ بون همواره وه ایریګولر بیا غیر منظم هډوکي وه دې څخه علاوه موږ داسې دوه نور ډولونه هم موږ داسې لرو چې هغه څخه یو سیسموید بون دی. سیسموید معنی دانه یا تخم کوچني کوچني هډوکي دانې ته ورته اوس دغه پټېله هډوکي چې دی دا موږ په شارټ بون کې ویلي ځینې کوچني هډوکو ته موږ دا سیسموید بون وایي هغه داسې دانې شکل لري نه دغه اول مو لانګ بون ویلي اوږده هډوکي بیا مو شارټ بون ویلي بیا مو فلټ بون ویلي همواره بیا مو ایریګولر ویلي غیر منظم بیا مو پنځم سیسموید ویلي چې هغه ځینې کوچني کوچني هډوکي دي چې هغه ته سیسموید بون ویل کېږي. ځینې وخت ځینې هډوکي په دا اوږدو هډوکو بغلو کې اضافه راپورته سوي کوچني کوچني هډوکي نه هغه ته هم سیسموید بون ویل کېږي. ځینې وخت په شمېر کې نه حسابل کېږي بیخي په شمېر کې نه راځي اکثره وخت سیسموید هډوکي په شمېر کې بیخي نه حسابل کېږي. شپږم ډول هډوکي هم شته په ځینې کتابونو کې رااخلي هغه ته ویل کېږي نیموټیک بون. نیموټیک بون معنا حوازی نیموټیک معنا حوازی حوازی په دې معنا چې دی په ځان کې ایر سیل لري صحیح سو دی په ځان کې په ځان کې دی ایر سیل په ځان کې لري ایر سیل بیا معنا د هوا دپاره دی حجرات لري دا هډوکي په سر او په مخ کې شته دی چې لري دی په ځان کې ایر سیل دی لري ایر سیل به دی د هوا دپاره دی څو د هوا تصفیه وکړي د هوا سمه شي انتقال سي چې په هغه کې ساینسونه قرار لري بیا د خیر بحث به کوو انشاءالله هغه ته نیموټیک بون وایي. نو هډوکي چې دي عموما شپږ رقمه سوله لانګ بون اوږده هډوکي سوله شارټ بون لنډ هډوکي سوله فلټ همواره سوله ایریګولر غیر منظم سو سیسموید کوچني دانه لرونکي د هډوکي سوله او نیموټیک بون بیا چې سوله هغه بیا حوازي هډوکي سوله چې هغه په ځان کې ساینسونه لري او ایر سیلز لري چې هغه په مخ او په سر کې موقعیت لري د خیره بحث پر کوو وروسته به انشاءالله دا د هډوکو ډولونه وه د شکل له مخې. موږ تاسو مخکې هم ویلي چې د انسان سکلیټل سیستم چې دی هغه په دوه برخې ویشل کېږي یو په اګزیل کې و چې هغه محوري دی معنا مرکز سر غاړه سینه د ملا تیر بل اپنډیکولر دی دا بیا اپنډیج دی ضمیموي ضمیمه چې سره مښتې لکه لاسونه او پښې لوړ کمربند د اوږې او لاندې د حوصلې کمربند صحیح سو. په اګزیل کې چې څه راځي په اګزیل کې زموږ تاسو ورټبرا راځي اوس هلته په کې موږ ګورو ریپس کیج د سینې کپاس پشکې راځي سکل سر پشکې راځي او اسوسییټ کومکي هډوکي لکه د غوږ هډوکي او د ستوني هایویل هډوکي دا په اګزیل کې راځي. په اپنډیکولر کې به څه راځي ضمیمه په دې کې به مثال د خبرې چې راځي هغه یو شولډر ګرډیل دی معنا د اوږې کمربند دی د اوږې کمربند چې اکلایکولاس کپل هډوکي دي بیا د خیر بحث به کوو. بل پلویک ګارډیل دی لاندې کمربند دی حوصلې د حوصلې کمربند دی او بل اپر سیسو او لاور لیمبس دی لوړ لاسونه او لاندې پښې دا په اپنډیکولر کې راځي. دلته په عکس کې به ښکاره کړم شرط واضح سي دلته ورته ګورئ دغه زموږ تاسې دغه سور رنګ چې لري دا چې دی د خپله اګزیل دی معنا محوري دی په منځ کې موقعیت لري سر پشکې راځي غاړه پشکې راځي سینې کپاس پشکې راځي د ملا تیر پشکې راځي دا زموږ تاسې دی دا چې دی دا زموږ تاسې اګزیل سکلیټ دی صحیح سو محوري. بل موږ تاسې اپنډیکولر لرو هغه باید ضمیموي ضمیمه چې پکې دغه لوړ کمربند راځي دغه لوړ کمربند چې سکاپولا او کلایکولا ده اپر لیمف راځي لوړ دغه لاس پشکې راځي او دغه لاندې کمربند پشکې راځي دغه کوکسي هډوکي هیپ بون یا پلویک ګارډیل پشکې راځي همدارنګه لاور لیمف پشکې راځي دغه پښه دا اپنډیکولر و اپنډیج معنا ضمیموي. نو دوه رقمه سکلیټ زموږ تاسې یو اګزیل سو بل اپنډیکولر سو دا باید په دماغ کې باید یې منئ دا مهم موضوع ده. اول اګزیل لفظ د اګزیل هډوکي ما ځینې نومان یې وایو د هډوکو شمېر یې وایو موقعیتونه یې وایو وروسته به تفصیل سره هر یو راجع تشریح کوو بیا انشاءالله.
اول په اګزیل کې موږ سکل وایو، سکل سر دی چې په دې کې دوه ویشت هډوکي راځي. په دې کې اته هډوکي د سر دي او څوارلس یې د مخ دي. بل یو هایویډ په مشکل راځي، د غاړې هډوکي پکې راځي. ورټبرا وی راځي تقریبا 22 څخه تر 34 پورې، اکثره وخت 32 دی یادي. صحیح ده. ریبس پښتۍ راځي 12 جوړې یا 24 دانې. صحیح ده. یو سټرنم هډوکي پکې راځي، برېسټ بون پکې راځي. او ځینې وخت درې هډوکي د یوه غوږ او درې هډوکي د بل غوږ د هم پکې راځي، شپږ هډوکي کېږي. ټوله مجموعه تقریبا تر اتیا پورې چې کېږي ځان رسوي، تر اتیا سوه اضافه کېږي چې د غوږ هډوکي ورسره یو ځای کړي. دا د اګزیل هډوکي برخه وي. صحیح شو. د اګزیل سکلیټ برخې وي چې دغه دي، دغسې کې معلومیږي. په اګزیل کې سکل مو پکې ویلې، سر چې دوه ویشت هډوکي کېږي، اته د سر دي او څوارلس چې دي د مخ دي. بل مو ورټبرا وویله چې تقریبا 22 تر 34 پورې د مخ من 33 دی یادي. بل هم پښتۍ وویل چې هغه 12 جوړېږي، تقریبا 24 دانې کېږي. صحیح شو چې دا پکې راځي. او دا چې موږ څه اګزیل و سکلیټ و، یعنې دا اګزیل محوري سکلیټ دی. دا برخه پکې راځي. تاسو کولی شئ د هډوکو شمېر ته وګورئ. د اګزیل سکلیټ چې موږ تاسو وایو تقریبا دوه ویشت هډوکي چې دي هغه په سکل کې دي یوازې، چې په هغه کې اته هډوکي د کرانیم راځي، یعنې د سر د پکې راځي. صحیح شو. او څوارلس چې دي هغه د فیش یا د مخ هغه پکې راځي، 14 هډوکي دي د مخ هغه پکې راځي، چې دا ټول دوه ویشت هډوکي کېږي. بیا اووه هډوکي چې دي نور کومکي هډوکي دي، اسوسییټډ هډوکي دي، چې په هغه کې شپږ هډوکي چې دي هغه د غوږو دي، درې د یوه غوږ، درې د بل غوږ چې مالس انکس سټیپس دی، او یو د ستوني هډوکی پکې راځي. نو دوه ویشت جمع اووه هډوکي چې کې دا ټول څو کېږي؟ 29 هډوکي ځینې جوړېږي، چې دا زموږ تاسې د سکل یا د سر هغه 29 هډوکي وه. صحیح شو. په اګزیل کې شامل دي دا ټوله، دا بغیر ورټبرا څخه او بغیر پښتۍ څخه دی نه. دا د خیره هر دانه چې الله د خیر سره بیا وایي مخته راځي انشاءالله. ورټبرا د اګزیل سکلیټ دوهم برخه ده چې تقریبا 22 الی دغه 22 الی 34 هډوکي دی کېږي. دی فلیکسیبل دي، حرکت ته یې د کتېدو وړ دي، چې په دې کې موږ تاسې ورټبرل کالم په منځ کې جوړېږي چې پکې هر مغز قرار لري، همدارنګه حرکت کې ډېر موږ سره کومک کوي. ده 22 الی 34 هډوکي په دې کې شامل دي، عموماً 33 دي یا دي 33 هډوکي دی دي. په منځ کې د ورټبرل ډیسک یا غضروف لري چې هغه د حرکت لپاره چې زمینه برابري او د جذبې یا د ضربې جذب تشکیل ترسره کوي، ضربه چې پر واردېږي هغه یې جذبه والی څه په ځان کې. او د لیګامنټونو د عضلات په واسطه چې کېږي خپل ځای باندې ټینګ ساتل کېږي د ملا ورټبرا. ورټبرا چې څو برخې موږ تاسې لرو. اول برخه سرویکل پارټ دی. سرویکل پارټ یې C1 تر C7 پورې اووه دانې فقرات پکې شته په دې کې په سرویکل پارټ کې. پسې توراسیک پارټ د سینې برخه ده، په هغه کې بیا 12 دانې چې شته ورټبرا شته. د هر دانه جلا جلا تشریح کوو مخته راځي، نه یوازې مجموعي څو خبرې پکې کوو چې ایډیا څه ولري چې دا د اګزیل سکلیټ یو برخه ده او څونه شمېر لري. دریم برخه یې لمبر دی. په لمبر کې بیا د L1 څخه تر L5 پورې دوی خپل شمېر لري. او بل بیا سکروم برخه ده. سکروم 5 پیوز دي، 5 سره مشتي دي. او بالاخره اخري کوکسیجس دی. کوکسیجس ځین ځای کې 3 راځي، 4 راځي یا 5 راځي، دوی هم سره مشتي. صحیح. تقریبا د حساب کې 1 الی 34 پورې کېږي، عموماً دوی 33 یا دي، اکثره په کتابو کې 33 نیسي. ده دا د ورټبرل کالم برخې وي چې دا هم په اګزیل کې راځي. په اګزیل کې ما اول سکل ویلي، سر پکې راځي، بیا مو ورټبرا پکې وویله چې ورټبرا پکې راځي. او دریم شی چې دی هغه نه بیا د سینې کپاس دی په اګزیل کې. دریم شی چې دی سینې کپاس دی، چې په دې کې خپل سټرنم راځي، معنا د سټرنم هډوکي بیا برېس بون پکې راځي، دغه د سینې د مخ هډوکي دغه دا چې د سټرنم دی یا برېس بون هم ورته وایي، فلټ هډوکي دی. صحیح شو. دی بیا درې برخې لري: مینیبریم، باډي او زایپیډ پروسس. دغه مینیبریم دی، د خیر بحث پر کوو بیا وایي انشاءالله. دغه باډي ده او لاندې دغه زایپیډ پروسس دی، دا هم په اګزیل کې راځي. بل دغه سینې په قفس کې 12 جوړې پښتۍ دي. 12 یوې خواته دي، 12 بلې خواته دي، ټول 24 کېږي. صحیح شو. په دا 12 کې اول اووه چې دي هغه ترو دي، حقیقي دي، واقعي دي، ځکه دا اوله، دوهمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه او دغه اوومه. تر دغه اوومې پورې چې دی دا حقیقي یا ترو پښتۍ دي، ځکه دوی مستقیم دغه سټرنم سره مښتي. او پاتې شوله 15 لاندې چې دي، 15 لاندې چې دی هغه ته فالس ویل کېږي، هغه مستقیم نه ورسره مښتي. هغه اتمه ده، نهمه ده، لسمه ده، 11مه ده او 12مه ده. دا 15 چې دي دا بیا فالس دي.
صحیح شو کاذبې دې مستقیم نه ورسره مخ سټرنم سره دې د اوومې سره مخ دي بیا اووم بیا دلته مخ دي او آخري دغه دوی چې دي دغه 11 اخر دوی چې دي په د پنځو کې دغه دوو ته یې فلټینګ په نامه هم یادېږي فلټینګ لامبو وهونکي ځکه دوی ازاد دي دا 12مه چې ده ازاد دي دوی د بدن وجود سره نه دغه د نورو سره نه مښتي دې ته فلټینګ هم ویل کېږي دا او توراسیک کپاسټر موږ داسې ویل چې سکلیټي سیستم په دوو برخو کې و یو اکزیل و بل اپنډیکولر و بیا مو اکزیل شروع کړي په اکزیل کې مو ویله چې پاکي سکال راځي دغه شمېر مو ویلی ورټیبل کالم راځي دغه شمېر مو ویلی توراسیک د کپاس یا گیج راځي دا مو هم شمېر مو ویل دغه درې برخې په اکزیل کې راتللې راځو دوهم اپنډیکولر وایو اوس اپنډیکولر مو ویل چې دا ضمیموي ضمیمه چې ورسره مښتي نه چې د اکزیل سره دا شي مښتي چې دوی په حرکت کې ډېر رول لري حرکت ډېر رامنځته کوي ډېر چې دوی خپله لکه مثال لاسونه او پښې مثال خبرې چې ډېر حرکت یې رامنځته کوي او بل دوی موږ تاسې اکثره وخت ځینې اعضاو ساتنه هم چې کوي په غاړه لري ښه په دې کې موږ تاسې وایو چې په دې کې کم برخې راځي په دې کې اول د واره په دې په عموما په شپږو غټو برخو ویشل کېږي تشکیل په شپږو غټو برخو ویشل کېږي اول پکټوریال ګارډیل دی لوړ کمربند دی اوږه په دې کې د اوږې هډوکي راځي دوه د کلاویکولا دي دوه یې سکاپولا دي د یوې خوا یو کلاویکل یو سکاپولا د بلې خوا هم یو کلاویکل بل سکاپولا څلور هډوکي کېږي ټول مجموع څو کېږي څلور هډوکي کېږي دا لوړ کمربند جوړوي دا یوه برخه شوله دا پنډیکولر دوهم برخه آرمز ان فور آرم دی لاس دی لاس بازو او فور آرم دغه د بازو څخه مخکې دغه ساعت چې ورته وایي د څنګلي څخه بیا تر لاس پورې دغه برخه چې په دې کې شپږ هډوکي دي څو هډوکي دي شپږ هډوکي دي دوه د بازو دي یو بازو بل بازو د یو لاس بازو د بل لاس بازو دا دوه هډوکي شوله د یو لاس اولنا د بل لاس اولنا د یو لاس راډیوس د بل لاس راډیوس شپږ هډوکي ګرځول کېږي صحیح شو دا دوهم برخه شول درېیم برخه بیا لاسونه دي خپله هینډز دي په لاسو کې تقریبا څلور پنځوس هډوکي دي صحیح شو په لاسو کې اته د یوه ریسټ باندې اته د بل باندې شپاړس جوړېږي صحیح شو میټاکارپل د لاس پنجه دا د لاس ورغوی چې دی پنځه د یوه دي پنځه د بل دي لس جوړېږي پروکسیمل پلنجیز د ګوتو اول بندونه انټرمیډیټ د ګوتو د منځني بندونه او ډیسټل د ګوتو اخري بندونه د ګوتو د اول بندونه چې دي پنځه د یوه ګوتې دي لاس دي پنځه د بل لاس لس به ځینې جوړ سي د ګوتې منځني بندونه چې دي څلور د یوه دي څلور د بل لاس اته به ځینې جوړ سي او د ګوتو اخري بندونه چې دي د ډیسټل پنځه د یوه دي پنځه د بل دي لس به ځینې جوړ سي ټول سره جمع کړي تقریبا څو کېږي څلور پنځوس ځینې جوړېږي دلته ما اوس شمېر وایي بیا د خیر تفصیل سره هر جلا جلا تشریح کوو انشاءالله بل پلویس دی پلویس یا حوصله لاندې راځو دا به د حوصلې کمربند دی چې په دې کې هیپون یا کوکسیبون راځي دوه انې یو راسته دی بل چپه دی بل راځو تای یا ورون ته راځو ورون او لیګ د څنګلو څخه به تر پښې پورې دغه برخه یعنې په پښې کې دلته بیا هم دلته څو دي اته هډوکي دي دلته بیا اته هډوکي دي صحیح شو چې دوه یې د ورانه دي فیمور یو فیمور بل فیمور دوه یې د زنګانه سترګې دي یوه او بله دوه یې ټیبیا دي دوه یې پیبولا دي تر لاس یې دوه هډوکي بلابود شوله هغه ځکه چې په لاس کې موږ تاسو زنګون نه لرو نه هلته بلابود هډوکي نشته خو په پښو کې په زنګانه کې دوه یې بلابود هډوکي دي په ټیله نه ځکه دوه یې هلته بلابود شوله راځو اوس پښې ته بله بیا پښه د شپږمه برخه یې پښه او د بجلاکه برخه ده چې په دې کې بیا دوه پنځوس هډوکي دي څو دي دوه پنځوس هډوکي دي د عین د لاس په رقم دي په لاس کې څو وه څلور پنځوس وه دلته بیا دوه پنځوس ځکه په لاس په بند کې دا بند چې دی کارپل چې دی هغه اته هډوکي دي دواړو لاسو کې خو د پښې په بجلکې کې د پښې بند چې دی ورې بیا اووه هډوکي دي اووه نو ځکه دوه چې شوله پښې کم شوله نه یوه بجلکه هم ولري بله بجلکه هم ولري چې څوارلس جوړ سي صحیح شو یعنې تر لاسه دوه هډوکي کم شوله صحیح دی نورې میټاکارپل د لاس د ورغیو پر رقم دي بېرته هغسې لس پنځه د یوې پښې پنځه د بلې پښې پروکسیمل پلنجیز د لاس پر رقم دي پنځه د یوه پښې پنځه د بلې پښې انټرمیډیټ پلنجیز د لاس پر رقم څلور د یوې پښې څلور د بلې پښې ډیسټل پلنجیز هم د لاس پر رقم دي پنځه د یوې پښې پنځه د بلې پښې دا اوس موږ تاسې اپنډیکولر سکلیټ لاندې هم ویلی سو چې اپر لیمپ لاور لیمپ یعنې لاسونه او پښې او لوړ کمربند پکټوریال ګارډیل او لاندې کمربند څلور برخې هم ویلی سو که ښه په تفصیل سره وایه شپږ برخې ویلی سو اول لوړ کمربند و پکټوریال ګارډیل و دوهم لاس و بازو او لاس و صحیح شو بازو او دغه ساعت چې ورته وایي ارم فور ارم دریم لاسونه وه صحیح شو پاک لاس بند راځي لاس پنجه راځي ګوتې پښکې راځي دریم
څلورم یې پلویس یا پلویک ګارډیل دی، د حوصلې کمربند چې د حوصلې هډوکي دي پکې. پنځم یې بیا ورون او لیک دی، یعنې دغه چې ورته پونډۍ چې ورته وایي نه، دا برخه ده. او شپږم بیا پښه ده، چې پښې ته د پنجه پشکې راځي، د پښې ګوتې پشکې راځي، او د پښې دا بند پشکې راځي. دا وه د اپنډیکولر اسکلیټ برخې. نو موږ تاسې وویل چې سکلیټ دوې برخې لري، اکزیل و او اپنډیکولر. اکزیل مو هم جلا جلا وویل چې پکې سکل و، ورټیبرل کالم هم پشکې همدارنګه پکې بل شي و، د سینې قفس و. اپنډیکولر مو هم وویل چې دا شپږ برخې لري، پکتوریال ګارډیل و، آرم هینډز و، پلویک ګارډیل و، تایو لیګز و، او فیټ او بیجلاکه پښه وه پشکې. شپږ برخې وې. دا څه ګورئ، دغه سور چې تاسې وینئ، دا سور برخه چې ده دا اپنډیکولر دی، دا لاس اپر لمب راځي. دغه سور لوړ چې دا ته پکتوریال ګارډیل وایي، معنا لوړ کمربند، یا ورته ویلی سو شولډر ګارډیل، د اوږې کمربند. دا بل بیا اپر لمب سو نه. لاندې بیا دا پلویک ګارډیل دی، د حوصلې کمربند دی، او لاندې لاور لمب پښه ده خپله. دا اوس زموږ تاسې دوهم لکچر، د غونډې دوهم لکچر. نو که چیرې سبا د خیره شوم، نو انشاءالله بیا د خیره سره اپر لمب هډوکي به د خیره سره شروع کړو. تاسو دغه عمومیات ښه زده کړئ، تر څو تاسې بیا وکولای شئ چې هغه نور درسونه ته اسانه سي. یو هغه په اول لکچر کې چې وه، د اول د هډوکو عمومیات وه، موږ تاسې عمومي ځینې شیان وویل، ځینې ننمکونو د هډوکو برخې مو وویلې، او په دې کې مو سکلیټل سیسټم په اړه ځینې معلومات وویل. دا ښه زده کړئ، سبا د خیره انشاءالله موږ تاسې اپر لمب شروع کوو. ښه ژوند د خیره سره.